أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. صدق الله العظيم. اللہ تبارک و تعالی فرمائی صرف دا نه ده بلکې هر شی که سهو ولري او که یې نه ولري داسې نشته چې د خدای په تعریف سره دې تسبیح نه کوي بلکې هر شی د الله تبارک و تعالی تسبیح وایي خو تاسې خلک د هغوی په تسبیح باندې نه پوهیږي. قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. رواه البخاري ومسلم. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي وایي دوی داسې کلمې دي چې پر ژبه باندې ډېرې سپکې یعنې اسانه دي چې په ویلو کښې یې هېڅ وخت نه مصرفېږي ډېرې مختصرې دي او په یادولو کښې هم هېڅ ساعت نه تېرېږي خو دا دوې کلمې چې دي په ترازو کې ډېرې درنې دي و خدای تعالی ته دا دوې کلمې چې دي ډېرې خوښې دي یوه په هغو کښې سبحان الله وبحمده او دوهمه سبحان الله العظیم. دا دوې کلمې که چیرې یو سړی روزانه سل ځله وایي زر نیکي به خدای تعالی وایي. په یو حدیث کې راځي چې څوک سهار و ماښام سل واره سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم وایي د هغه ګناهونه به معاف کړه سي که څه هم لکه د دریاب د زک په شان دغونه ګناهونه دي. وایي چې څوک سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر وایي د هغه ګناهونه به داسې رزیږي لکه په مونږ کښې یې د درختې پاڼې رزیږي. ابو ذر غفاري ته نبي کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې زه تاسو ته وښیم چې د خدای تعالی په نیز د ټولو څخه زیات خوښ کلام څه شی دی. هغه ورته وویل بلکل یې راته ووایه. نبي صلی الله علیه وسلم ورته وفرمیل چې سبحان الله وبحمده دا د خدای تعالی ډېر خوښ کلام دی چې د ملایکو دپاره یې غوره کړی دی. ملایکې هم دغه کلمات وایي. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې څوک سبحان الله وبحمده سل واره وایي د هغه دپاره به 1,40,000 نیکي ولیکل سي. صحابه وپوښتنه وکړل ای د الله رسوله په داسې حالت کښې خو به هېڅوک زموږ څخه په قیامت کې هلاک نه سي ځکه چې نیکۍ به دومره ډېرې وي چې په یوه سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم په کلمو باندې دغونه ثوابونه دي. ده ورته وویل چې بعضې خلک بیا هم هلاک سي ولې به نه سي بعضې خلک له تاسو څخه به سره د دومره ډېرې نیکۍ راسي خو که چیرې پر غره باندې کښېښول سي هغه غر به چت کې دغونه ډېرې نیکۍ بې کړي وي خو د خدای تعالی د نعمتو په مقابله کښې به هغه داسې وي لکه هېڅ. د خدای تعالی د نعمتو په مقابله کښې لکه عدم داسې وي. په قیامت کې به د یوې خوا د نیکیو د بدۍ تلل کېږي د بلې خوا به د دې مطالبه کېږي چې کوم نعمتونه مې در کړي وو تا د هغه څه حق ادا کړی دی څه شکر دې ادا کړی دی. بنده سره چې هر څه دي هر څه نعمتونه دي د هغه باید شکر ادا کړي د هغه د حق ادا کولو مطالبه خدای تعالی دې کوي.
وای هر سهار د هر یو بنده چې څونه بندونه دي په بدن کې پر دغه هر بند باندې د پرده باندې صدقه واجب. په بنده کې 380 بندونه دي په انسان کې. د انسان پر ذمہواری دا ضروري ده چې د هر یو بند د طرفه څخه باید صدقه وکړي. صحابو عرض وکړ یا الله دون خیراتونو صدقې روزانه د چا په طاقت کې دي؟ نبی صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل چې هر یو تسبیح صدقه ده، الله اکبر دا صدقه ده، لا اله الا الله یو ویل صدقه ده، سبحان الله صدقه ده، الحمدلله صدقه ده. دا ټول صدقې دي، د تسبیحات د خدای طرفه څخه چې تاسو واز دا صدقات دي کوي. ابن عباس رضی الله عنه فرمایي چې د بدن صحت د سترګو صحت په باره کې به خدای تعالی پوښتنه درڅخه کوي چې د خدای تعالی په خپل مهرباني د نعمتونو درکړي و تا دغه د څه حق ادا کړی دی، د الله په کوم ځای کې دې مصرف کړي. ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا. غوږ، سترګه، زړه دې ټول په باره کې به د قیامت ورځ پوښتنه کیږي چې دا مې درکړي و الله په کوم ځای کې دې مستعمل کړل. آیا تا په نیک کار کې مستعمل کړل او که په بدي کې؟ دا سلامته یو نعمت دی، تندرستی جوړوالی یو نعمت دی، الله به د دې پوښتنه کوي. یخې اوبه څښي دا یو نعمت دی، غرمین ډوډۍ وخوري دا یو نعمت دی. د دې ټولو نعمتو په باره کې به الله پوښتنه کوي. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې څوک د هر لمانځه نه وروسته 10 واره سبحان الله، 10 واره الحمدلله، 10 واره الله اکبر وایي، نو د ورځې 15 لمانځونه دي، د هر لمانځه وروسته هر یوه 10 واره 3-5 ګونې دین جوړېږي، دا یو نیم سر. خو په ثواب کې دا یو نیم زر کېږي، ځکه هره نیکي یو په 10 شمېرل کېږي. ول دوه داسې خویونه دي که څوک د هغه اهتمام وکړي یو مسلمان جنت ته به داخل سي، او هغه دواړه ډېر آسان او عمل کوونکي ډېر لږ. یو په اوبو کې همدغه عمل. دویم والعمل دا دی چې د بیده کېدو په وخت کې سړی الله اکبر 4 واره وایي، الحمدلله 3 واره، سبحان الله 3 واره، نو 100 کلمې جوړې سولې. د هرې کلمې ثواب خدای یو په 10 ورکوي، نو 100 کلمې 1000 نیکي کېږي. 1000 دا سولې یو نیم زره هغه وي، دا یې 2 نیم زره نیکي. صحابو پوښتنه وکړه یې د الله رسوله چې تاسو ویله چې د دې ویونکي به ډېر لږ وي، دا ولې چې داسې یو اسانه شیان هم دي؟ ده ورته وفرمیل چې د بیده کېدو په وخت کې به شیطان راسي، خوب ورباندې راولي، قرار به دا کلمات یې هېرې سي، نه وي ووایي. او د لمانځه په وخت کښې چې لمونځ وکړي دغه تسبیحات دې پاته سي، نه وي ووایي، شیطان به په یوه شي په بل شي اخته کړي. نو ځکه د دې ویونکي ډېر لږ. یو صحابي ته ویل چې آیا تاسو له دې څخه عاجزه یاست چې هره ورځ 1000 نیکي وګټئ؟ هغه وویل ای د الله رسوله 1000 نیکي څوک ګټلی سي؟ ویل سبحان الله 100 واره وینا لکه 1000 نیکي چې وګټئ. الله پاک به د 1000 نیکیو ثواب درکړي په یوه سبحان الله باندې که تاسو ووایاست. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې ګوري د خپل ځان د حفاظت انتظام وکړي. یو چا پوښتنه وکړل ای د الله رسوله د یو دشمن د حمله کېدو بیره ده؟ ده ورته نه، بلکې د دوزخ د اوره څخه د ځان حفاظت وکړي چې هغه سبحان الله، الحمدلله، لا اله الا الله، الله اکبر، دغه 4 کلمات دي. دا ډېر وایست چې دا د قیامت په ورځ مخکې وړاندې کېدونکې کلمې دي، سپارش به کوي، یا مخکې وړاندې کېدونکې دي چې ویونکي به جنت ته وړاندې کوي، جنت ته خواته بیایي. تاسو دغه 2 کلمې وایست،